په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بایاست. نن 21 د جون 2025 کال دی. دا کوم وخت کې چې زه خبرې کوم اکثره خلک وایي چې نو دا کډوال دلته څه پاتېږي، یا کډوال نو ولې نه راځي، یا کډوال ولې نه ځي. دا دوه متضاده خبرې سره کېږي. خو زه یوه خبره کوم چې هر وخت کې موږ وایو چې زموږ د افغان کډوالو مشکلات باید بررسي سي، یو میکانیزم جوړ سي. د هغه میکانیزم په رڼا کې که افغان کډوالو مشکلات حل سي، په هغه ورځ باندې چې کډوال ولاړ سي موږ زنده‌باد ورته وایو. رالو و دې ته چې زموږ د کډوالو مشکل څه دی. دغه کوم چې په ښارو کې افغان کډوال دي هغه اکثره بزنسمنان یا تجاران یا تجارت کوي یا کاروبار کوي، یا د دوی خپل پراپرټیانې دي، د دوی خپل جایدادونه دي. یوه دا مسله ده. یو که زه په پاکستان کې د بلوچستان خبره وکړم، په بلوچستان کې دا وخت و چې زه چیرې ناست یم، دا د پښین ضلع ده، خانۍ بابا ورته وایي. دلته دغه څه چې د خانۍ بابا کې زمینداري ده یا زراعت دی، دا ټوټل افغان کډوال دي. دغه د دوی دغه ځایونه چې دي هغه د ځایي پښتنو دي یا د لوکل خلکو دي، او کوم چې د دوی زمینداري ده او د دوی کوم بزګریانې دي، د دوی دا کروندې دي، دا ټول د افغانانو دي. افغانان پوه شولې د دغو دغه سمبالښت او د دې کاروبار د دوی په لاس کې دی. دا اوس چې ته اوس ورته ګورې، دا وخت د مازدیګر ټیم دی. زه دا زما پر څنګ چې ناست دی دا شریف مینوال کاکړ دی، دا د دغه ځای دغه باغ یا دا د کوم پټۍ چې ده یا د دوی کرونده چې ده دا د ده ده، ده ټیکه کړې ده. د ده سره بزګران هم کار کوي. دا زموږ افغان کډوال دي. دا اوس زه یو ځای راتېرېدلم، غنم ولاړ وه، وچ غنم، مقصد حاصل ته رسېدلي وه. زما سره یو ځایي پښتون و، هغه راته وویل چې پښتون صاحب دغه افغان کډوال نسته چې اوس دغه لوی اوسي. حالانکې اوس د ترېشل مسله ده، د مشینګیري مسله ده، خو ول دا څوک نسته. نو زما کومې خبرې چې زه کوم، زه دا د ځانه نه کوم چې زه راولاړېږم د افغان کډوالو خبره کوم، یعنې موږ افغان کډوال بس دلته دې پاتې سو، یا د پاکستان د حکومت خلاف دغه د فیصلې خلاف موږ اقدام کوو، یا زموږ د حکومت چې هغه موږ غواړي او موږ وایي چې یا موږ نه درځو. یا زموږ د دواړو ملکونو خاص کر بیا د یونیسیار څخه چې پرون دوی د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړله، او د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه وکړله چې افغان کډوالو کارډونه باید تمدید سي. نو زموږ یوه خبره دا ده چې زموږ دا اوس دغه چې تاسې پر سکرین وینئ، دغه دا کومې کروندې دي تر اوسه پورې د دوی حاصل ته نه دي رسېدلي. نو در اوسه پورې ټیم هم نه دی معلوم سوی. شاید 3 میاشتې یا 6 میاشتې اټکلا ورکړل سي. خو زما مین خبره دا ده چې په 2 میاشتې 3 میاشتې یا په 6 میاشتې کې زموږ د افغان کډوالو مسله نه حلېږي. په کیمپو کې چې دي هغه خواران بیا د که دلته دي که په کیمپو کې دي، حتی که په ښارو کې دي، داسې افغانان دي خاص کر د کیمپو د خو هغه د موټر کرایه نه لري. پر دا دغو چې پراته دي پر بزګریو پر دې باندې دا د موټر کرایه نه لري. نو په کار دا ده، دا زموږ دا ویډیو نن چې ما جوړه خبرې زه کوم، دا خاص دغه خبرو د ثبوت دپاره دي. یعنې که کلاسیپلا ضلع راواخلې، که لورلايي راواخلې، که کلیعبدالله راواخلې، که چمن راواخلې، که پښین ضلع راواخلې، که دغه خوزدار راواخلې، زه تر هغه دغه چاغې پورې دا کومه علاقې کې چې چیرې کروندې دي، دا ټول زموږ افغان کډوال کوي. نو زما بیا هم د ملګرو ملتونو خاص کر د یونیسیار څخه د بشري همدردۍ په خاطر او د 40 کاله د دوی د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په خاطر او د دوی د منشور ته د وفادارۍ په خاطر باندې د دوی څه مداخله ده، او د حکومت پاکستان او زموږ د حکومت څه مداخله ده چې تاسې یو میکانیزم جوړ کړي او زموږ د دغو افغان کډوالو دا کوم مشکلات چې دي دوی ته وګورئ، بیا چاره پرېکړه کوئ. موږ ستاسې د پرېکړې تردید نه کوو. او دلته زموږ افغان کډوال که چیرې ځي هم خپل په خوښه اوس هم روان دي، پیوار کارډ درلودونکي روان دي. دا کوم د مراد چې پر پیوار کارډ ورکول کېدی، دا بیرته باید یونیسیار پوره کړي. او موږ د $1000 غوښتنه کوو. ولې؟ ځکه په عراق کې ورکړل سوي دي، نو موږ افغانانو ته ولې نه راکول کېږي؟ تا $315 20 کاله ورکول، اوس $15 ته راورسول. نو نړیوال باید زموږ غږ واوري د بشري همدردۍ په خاطر او د اسلامي همدردۍ په خاطر باندې. نو دغه زموږ د افغان کډوالو مشکلات دي. باید دا مشکلات ټول واوري، ویې ویني او بیا فیصله وکړي. مننه.